په سلامونه مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. پام وکړئ د باور نیوز ټي وي څو مهمه او تازه خبرونو ته. د پاکستان پوځي واکمنان ټرمپ د خدای پر ځای نیولی. دا خبره د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په پارلمان کې وکړه چې د پاکستان واکمنان د خدای د رضا پر ځای د ټرمپ د خوشحالولو لپاره کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا به هیڅکله هم په سختو شرایطو کې د پاکستان ترڅنګ ونه درېږي. هغه وویل چې د پاکستان حکومت تل د امریکا د خوشحالولو لپاره اسلامي ارزښتونه تر شا پرېښي او د امریکا ګټو ته یې لومړیتوب ورکړی دی. دا خبرې وروسته له هغه راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت د ټرمپ لخوا جوړ سوي سولې بورډ کې ګډون وکړ او همدارنګه د ټرمپ او اسرائیلو په غوښتنه یې د غزې لپاره د اسرائیلو په ګټه او د ډالرو په مقابل کې خپل پاکستاني پوځیان واستول. د پاکستان حکومت د دې پریکړې سره د پاکستان ولس غوسه دی او شاید په تظاهراتو هم لاس پورې کړي. په یو بل خبر کې راځي چې د اسرائیلو 14 شبکې لیکلي دي چې راتلونکې اونۍ د امریکا د احتمالي پوځي اقدام لپاره برخلیک ټاکونکی دی. د اسرائیل 14 شبکه په یو راپور کې ویلي چې راتلونکې اونۍ په سیمه کې د امریکا د احتمالي پوځي اقدام په تړاو برخلیک ټاکونکی بلل کیږي. د راپور له مخې امریکا جنرال داد کوفر اسرائیلو ته د خپل سفر پر مهال د اسرائیلي پوځ د مشر ایال زمیر او د استخباراتو لوړپوړي چارواکو سره لیدنې کړي او د یو لړ مهمو او برخلیک ټاکونکو پریکړو په اړه یې خبرې کړې دي. راپور زیاتوي چې جنرال کوفر ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه پر ایران د مستقیم پوځي برید وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو ټینګار یې کړی چې د امریکا به د روانې اونۍ تر پایه د هر ډول احتمالي عملیاتو لپاره ټول اړین تجهیزات او پوځي چمتووالی بشپړ کړي. د راپور له مخې اسرائیلي لوړپوړو پوځي چارواکو امریکایي لوري ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي او ویلي دي چې په احتمالي لومړي برید کې باید ځانګړي پوځي اهداف په نښه شي. همداراز ویل شوي چې اسرائیلي چارواکو له امریکا یې غوښتي څو د ایران د حکومتي بنسټونو ترڅنګ هغه توغندي سیستمونه هم په نښه کړي چې تر ځمکې لاندې جوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټرمپ ادارې څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د ایران په طرف یې پوځي بیړۍ حرکت کړی او که ایران یې غوښتنې ونه مني نو دوی به پوځي برید پرې وکړي. بلخوا ایران د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو په ځواب کې ویلي دي چې ایران د هر ډول برید لپاره چمتو دی او داسې یو ځواب ورکړو چې په تاریخ کې نوم پاتې شي او بیا کوم بل هیواد په ایران باندې د برید کولو جرأت ونه کړي.